بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ستاسو کوربار باچا د خپلې پاڼې باچا بشلنه. کتونکو خواته راسه نن یو ډېر ښه هنرمند، ډېر ښه اداکار کوم چې بخان لالا پیژندلی کېږي، نو هغه راسره ولاړ دی. راغلي دوی مدین ته او د دوی څه شوټینګ و، د ډرامې نوم دی سکروټې، نو په هغې کې دوی وو. نو ډېره مننه کوم چې موږ له په دې دومره مصروفیاتو کې وخت راکړو. نو خان لالا سره یو څو خبرې کوم چې ډرامې په حواله راته څه وایي. السلام علیکم خان لالا. وعلیکم سلام. ستاسو ډیره مننه چې موږ له دوله مخره کړله. موږ د مدین په لوکیشن باندې وو، ګیر چاپېره واورې دي او یخ دی، هنر موسم صحیح دی. دا زمونږ یو ډایرکټر سره امجد نوید صاحب و، د هغه قصه ده او په هغې کې زمونږ سره د بډخیلې فنکاران دي، خالد دی، ساحل دی او جنکۍ را سره دي، د صنم جان، لیلا نواب، اوس نوې ماشومه پکې راغلې د روما. د هر سړی په خپل نسبت باندې ډېر ښکلی ښکلی کردار کوي. زموږ سره پکې امجد صاحب یوسفزی دی، بټو دی او په خپله پکې چې زما کم کار دی، نو هغه دا کار دی چې زه د زړه مریض یم او زما زوی قتل کېږي، په هغې باندې هغه چې راځي نو ما ته هټ اټیک کېږي. نو د هغې دا تاسو یو ځل وګورئ، ډېره د خفګان او د عبرت قصه ده. دا راته ووایه خان لالا چې تاسو خو زه یم چې ډېر ښکلی کار کوئ پښتو ډرامو کې، نو هسې غالبا چې تر دې دمه څومره پښتو ډرامو کې کار وکړو، هسې اندازه به درته وي که نه؟ یاره جي د حساب کتاب خو نه دی کړی، خو لکه کله چې دا ډرامې شروع شوي دي که نه، داسې یو پښتو یو دو فلمونو کې هم کار کړی او اوس داسې شی دی چې لکه دغه 70-80 ډرامو کې به موږ دا کار کړی او په دې کې بهترینه ډرامه چې زما کومه وه هغه بې وسي وه او ګرانه جدایي ده، اوس نن سبا ریلیز شوې ده او دې ته بدماشي وایي او ډېرې ډرامې دي، خو اکثر په داسې موقع باندې سړي نه هغه نومونه هېر شي. نو دا موږ ډېرې کړي دي او پایدارې دي. دا راته وایي خان لالا، زه وایم چې لکه نن سبا کې ډېر خلک چې دي که نه د پښتو د سي ډي دا ډرامې چې دي زیاتې نه خوښوي، لکه مطلب وایي چې په دې کې پاشي ده، دې کې دا دي، دې کې دا دي. نو ستاسو د میپ فلم پروډکشن چې کوم دی که نه، د دې دا ډرامې چې کوم دي دې ته په کوم نظر ګوري؟ ستاسو دا ډرامې ټیک دي که نه؟ لکه مطلب دا ډېر خلک دا تنقید کوي چې یاره دا ډرامې خو څوک د ملګرو سره هم نشي کتی، څوک کور کې هم نشي کتی، نو هغه خلکو ته به څه پیغام ورکوي؟ موږ خو هغه خلکو ته دا پیغام ورکوو که نه، مخکې چې کومې ډرامې وې واقعي چې په هغې کې پاشي وه، مجربه وې او لکه مطلب دا دی هغه د کور د کتو نه وې. اوس خو د الله رحم د یوټیوب والا ډرامې راوتې دي په ډېر ښکلي انداز باندې، لکه فیملي سره یې کتلی شئ، ټول غونډ شي او ولې هغه وګوري، بیا ځان له ګوري. لکه ډېر اصلاحي ډرامې دي، وروستي رزلټ ډېر په اصلاحي او په غم باندې راوځي. دا راته وایي خان لالا، اخري تپوس په کومه ټیم ډېر نه اخلمه، د مدین علاقې ته رالې که نه، نو دا ځای در باندې څنګه ولګېد؟ د ځای متعلق راته څه وایي؟ یاره جي موږ خو ډېر ګرځېدلي وو، خو داسې پرسکون ماحول او ډېر ښکلی سټاپ، لکه مطلب دا د مینهناک خلک دی او له دې نه علاوه د مدین دا خلک نه دی ګیر چاپېره یو خو تنګول نه کوي او ډېر کله چې څوک راغلي دي د ځان سره چای راوړی دی، ډوډۍ راوړې ده، د ټولو فنکارانو ډېر عزت یې کړی دی. زه خو ته ډېر زیات خوشحاله یم. ډېره مننه خان لالا، موږ له د وخت راکولو کتونکو دا و د پښتو وتلی اداکار خان لالا چې تاسو د دوی نه خبرې اترې اورېدې. مخکې زه نورو ډایرکټر صاحب سره، پروډوسر صاحب سره هم خبرې اترې کوو چې ډرامې په حواله باندې څه وایي.